د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د سیرت النبي ازموینې سیالۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د یادې ولسوالۍ د پوهنې امریت په همکارۍ د 10 ښوونځیو او 6 مدرسو د شاوخوا 1000 تنو زده کوونکو په ګډون پیل شوه. د دې ازموینې د پیلولو موخه د اسلامي ارزښتونو وده او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له سیرت سره د ځوانانو آشنا کول دي. هدف از برنامه امروزی شناخت پیامبر صلی الله علیه وسلم سیرت النبی است. از 10 باب لیسه ما امروز اونجا شاگردا اشتراک کرده و از 6 باب مدرسه دینی ما. ورته مهال هغه ځوانان چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې ده د دغه ډول ازموینو هرکلی کوي او د یاد کتاب لوستل د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ژوند سره د بلدتیا لپاره یو ګټور ګام بولي. هر مسلمانی که باید خطایات داره و سوادات داره باید بخونه. انشالله که خیلی چیزا یاد میده، راه و روش رسول الله صلی الله علیه و اصحاب کرام تمام چیزا یاد میتین با فایده ماست. باید یاد بگیریم. این فرض است. باید هر مسلمان تا نه باید بخونه این کتاب که یاد بگیره. ما الحمدلله خوانیم که امروز دیگه انشالله امتحانش هم میتیم دیگه. بسیار مفید بیشتر رسید. از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آگاه شدیم، از صحابان آگاه شدیم، از خلفای راشدین آگاه شدیم و خیلی خوب است که جوانان دیگه مطالعه کند و یاد بگیرند، کوشش کنند. دیگه دوستا و همدیوالا هم که اصلا باید این کتاب را مطالعه بکنند تا اینکه یک چیزی در آینده ایشان و در خودشان حاصل بکنند و همچنان به دیگران برسانند. باید ویل شي چې د دې ازموینې د پایلو له اعلان وروسته به د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د دې سیالیو په شاوخوا 15 غوره ګټونکو باندې بېلابېلې ډالۍ وویشل شي.